دره هغه ولسوالۍ ده چې په رسنیو کې ترې د نامنۍ خبرونه خپاره شوي، اما دلته د خلکو ژوند ډېر عادي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه لیدل کیږي. د همدې ولسوالۍ د امنیت او پیژندنې په تړاو ولسوال راته کیسه کوي. این ولسوالی دره است. ما فعلا در موقعیت خود ولسوالی قرار داریم. الحمدلله اینی دره عبدالخیل است. اینی قسمت دره کرامان است و به طرف ولسوالی آبشار میره. الحمدلله به مردم ملت مجاهد افغانستان به خصوص مردم پنجشیر عزیزمان برشان ما اطمینان برشان میتیم که هیچ نوع تشویش نداشته باشند. الحمدلله امنیت تامین است، امنیت برخوردار است. این تبلیغات دروغین که براه انداختن در ولسوالی دره نسل کشی است، اصلا این گپا وجود نداره و این شایعات است و تبلیغات منافقین است. الحمدلله امنیت تامین است. ما برای تمام مردم خود پیام ما به تمام مردم ملت است، به خصوص مردم پنجشیر این ولسوالی ما برشان میگوییم که گپ منافقین رو گوش نکنن. انشالله هیچ کدام گپ نیست. امنیت برخوردار است، امنیت تامین است. یک کمی که مزاحمت بر مجاهدین کرده بودن شما مشاهده کردید و دیدید که محل الحمدلله در هیچ جای کسی متضرر نشده و نه جانی نه مالی. د عمري په وینا د درې ولسوالۍ اړوند د عبدالخیلو په قریه کې څو ورځې وړاندې څو تنه شورشیان پیدا شوي وو چې د اسلامي امارت ترڅنګ یې خلکو ته ستونزې جوړولې. نو په همدې پارې په دغه قریه کې تصفیوي عملیات ترسره کړي او سیمه یې پاکه کړې ده. د موضوع د ښې پلټنې په موخه همدغه پوښتنه بیا له خلکو سره شریکوو.